د مرګ او ژوند سره لوبي. دا کوچنی ماشومه پر رېږدېدلو پښو زړه نازړه د سیند بلې غاړې تاو، خو دغه بل کوچنیا بیا د دومره سختې بازۍ توان نه لري. د دغې سیمې یوازې ماشومان نه بلکې ځوانان، سپینګیري او میرمنې هم د دغه برخلیک سره مخ دي. زمونږ دا کشران ماشومان چې دي اوس د نوي سیند په راتګ سره شاید د دوی د تعلیم د سطح نه پاتې شي په دې راتلونکي کال کې، او مریضان هم دغسې په حالاتو کې دي چې هغه طرف ته دا دوه طرف ته موږ داسې په پیدرو لارې لرو، خو هغه هم د ډېر مشکل سره، ځکه د جنازې وړل پکې نه کېږي، نو داسې هغه د پخوا په شان ته به یا په یو کسیزه د پیشاب په طریقه باندې به هسپتال ته خو نه خواسته دغه کو انتقالو. د سیند دواړو خواو خلک د اوړي په موسم کې د یوه کلي نه بل کلي ته د تګ راتګ پر مهال د ګڼو ستونزو سره مخ وي. د هغو استوګنو مینو اوسېدونکي کلونه وروسته خپلو هیلو ته په رسېدو دي، هغه ځکه چې پر دغه سیند یې د لاس په خواریو او د ولسي چاندو پر مټ د اساسي پله د رغېدو چاره روانه کړې ده. دغه پل 36 متره اوږدوالی او 4 متره سور لري، چې له امله به یې د ګورو مرکزي کلی د نورستان ولایت له عمومي سړک سره ونښلي. نعمت الله کاکا د ګورو سیمې قومي مشر دی. د په قوي هوډ د نورو سپینګیرو او ځوانانو سره د عشري کار لپاره ملا تړلې. موږ بار د دې مشکلاتو د وجې نه دا هوډ وکړ، ټول ولسي سپینګیري قومي مشران د ځوانانو په مرسته ولګېدلو، د منطقې د خلکو نه چاندې را جذب کړې او د هغه چاندو په مټ باندې لګیا شوي و. تقریبا دا درېیمه میاشت ده، دا 3 میاشتې موږ ولس د اشر په طور کار کوو. د ګورو مرکزي کلي ته د خراب او مرګوني پل په عوض د نوي او اساسي پل د جوړېدو لپاره کلیوالو 1.5 میلیونه افغانۍ چانده راټوله کړې وه، چې 50 سلنه کار یې بشپړ او نور پاتې کار لپاره د حکومت او شتمنو خلکو څخه د مرستو غوښتنه کوي. بل لور د ماڼوګي ولسوال د یادو ولسونو دغه ستونزه مني او وایي دوی به هڅه وکړي چې د لوړو مقاماتو څخه یې د حل غوښتنه وکړي. غوښتنه دا ده چې د هغوی سره کومک وشي، مرسته ورسره وشي، ځکه تر اوسه پورې د هغوی سره هېڅ قسمه مرسته او کومک نه دی شوی، او که د دوی سره مرسته او کومک وشي نو په دې سره به نور ځوانان او ولسونه هغوی هم تشویق شي او دغسې کارونه به شروع شي. د یادونې ده چې ګورو سیمه ماڼوګي ولسوالۍ ته په 1 کیلومترۍ کې پرته ده. 15 لوی او کوچني کلي لري، نږدې 1000 کورنۍ پکې ژوند کوي.